یو وجه ځان سره یاد ساتئ عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره شیعګان د ټول نه غټه دشمني کوي او شیعګان وایي چې د ځمکې په دې مخ باندې چې زموږ څوک ډېر بدي شي هغه والعیاذ بالله عمر بن الخطاب رضی الله عنه. د هغې یو وجه دا ده چې د مجوسو د ملک او د مجوسو هغه اور د کومې بندګي چې به هغوی کوله د اور چا مړ کړی دی؟ د عمر بن الخطاب رضی مړ کړی دی. دوی د علاقه هغه فتح کړی دی. نو د دې لاسه ورسره دشمني شته عمر بن الخطاب رضی سره هغه دشمني هماغه په زړه کې پرته ده چې ګور د زموږ علاقې قبضه کړې د زموږ د ملکونه اخیستي. دویمه ده چې یهودیانو د عمر بن الخطاب سره نه لګي. یهودیانو د عمر بن الخطاب سره نه لګي. څنګه؟ عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې د یهودیانو د خیبر نه شړلیو د شام طرف ته هغه بغض ورسره د یهودیانو اوس هم دی چې ولې د زموږ مشران زموږ پلار نیکه چې د هغې شړلي او دا خو واضح خبره ده چې شیعګان دا نوکران دي د یهودیانو. نو چې دغه مشران وي زموږ سره نه لګي نو د نوکرانو به ولګي نشي لګېدی که نه. دوه غټې خبرې ځان سره یادې ساتئ. د شیعګانو دشمني د عمر بن خطاب رضی سره د هغې غټې دوه وجې دا دي. یو وجه دا ده چې د هغوی د علاقې د فارس د علاقې چې څومره دي او خواوشا دا ټول هغه دغه په دور خلافت کې فتح کړی شوي نه هغه دشمني ورسره په زړه کې پرته ده. دویمه ده چې یهودو د عمر بن خطاب سره خاص دشمني ده چې د زموږ پلار نیکه شړلي. نو دوی وایي چې زموږ شیعګان وایي چې د یهود زموږ مشران دي نو چې زموږ مشران یې شړلي زموږ سره د دې د لاسه څه ده؟ د دې د لاسه دشمني ده. او سبحان الله دومره په یره کې د شیعګان خبیثان د عمر بن خطاب رضی د نوم نه صرف یېرېږي. مسجد نبوي کې چې کومه دروازه د باب عمر د عمر په نوم باندې دروازه په دې دروازه باندې شیعګان دننه نه ځي منزله. اگر که هغه خو منزله ځي نو خاص هغه روایتي غونته کې دننه ځي نو په دې دروازه باندې نه ځي هسې دغه نوم نه یېرېږي بله بله بس دغه نوم لیکلی لکه ژوندی وي چې د خیسرو اولاد به سهار دا شیعګان دا صرف او صرف د یهودو نصاراو د راضي کولو لپاره لګیا دي. نور دوی هیڅ هدف نشته. الله سبحانه تعالی دوی چېرته به خپل هدف کې کامیاب نه کړي او الله سبحانه تعالی ورسره هغه څوک چې د څه حقدار وي.